الله به اوبخي. بل خبر هغه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خو الله ووایي چې په دې قبرونو والا باندې څه دی عذاب دی، نو تا ته چا ویلي چې په دې قبر والا باندې عذاب دی؟ او ته خو الله ووایي ته خو وحي کېده چې د دوو قبرونو والا باندې عذاب دی، تا ته چا ویلي چې په دې باندې عذاب دی ته مې بوټي نه هلې؟ بله خبره وی دا د دې دپاره دا پې موږ دې دپاره نه هلو چې دا بوټي د الله تسبیح وایي، پاکی بیانوي، نو چې کله د الله پاکی بیانوي نو دې قبر باندې عذاب نه وي. نو الله قرآن کې وی ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. الله وی هر مخلوق زما تسبیح بیانوي، هر مخلوق دا خاورې دا مړی چې پکې خښ دی دا هم تسبیح بیانوي، او دا وچه لکړه او وچ بوټی او ختم چې مړاوي هغه هم د الله پاکي بیانوي. نو بیا دې شنې لښتې او دې بوټو ته څه ضرورت شو؟ ته زما دې خبرې ته سوچ دی که نه؟ ښه نو بله خبره دا اوبه چې خلک بیا د بوټو دپاره د اوبه ورړی چې دا بوټي غټ شي او دا ونې غټې شي، ځکه اوبه بیا دې قبر ته کوزیږي او دې مړي دا قبر ټول ګډوډ کېږي. بلکې لکه دې رور چې ویلي بعض راځي اوبه په دې قبر اړوي، بعض خو دې دپاره راځي جاهلان وی دا اوبه به په دې قبر باندې وراچوي نو دا دې مړي له فایده ورکوي، قبر ورته دننه یخیږي. دا عجیبه خبرې دي او عجیبه بدعات او خرافات دي. قبر په اعمالو باندې یخیږي، دا په اوبو باندې نه یخیږي. او قبر په اعمالو باندې ښایسته کېږي، دا په دې نه ښایسته کېږي چې ته بې له پاسه روښام ولګي، او دا په دې نه ښایسته کېږي چې ته بې له پاسه ښایسته ښایسته بوټي ور واچي. قبر ښایسته کېږي به دې چې دا څوک چې پکې ښخ دی د دینداري کړي، او یو سړی مړ شي دینداره په ځنګل کې او زناورو وخوړو او دا غوښه زرې زرې شوه، څه د یو خېټې ته لاړه څه د بل خېټې ته لاړه، دا سړی جنت ته ځي. قبر یې سره شتینه هغه خېټې د زناورو هغه د قبر شو او لاړ سړی چېرته جنت. اعتبار اعمالو له دی، اعتبار دې له نه دی چې ته به قبر باندې اوبه وراړی. زمونږ دا خلک عجم چې دي عموما عجم دوی په دې قصو سخت مین دي. قبر برابر که اله لږه خاوره دې راښویدلې ده برابر یې که، اله زر زر کاڼي برابر که، او له زر یو بس نوم پې ولیکه او یو بس روښان پې ولګه او یو پلار مې او یو مور مې. د مور پلار سره د ښو کولو نورې ډېرې طریقې دي. او په دې مدینه کې څومره برکتي ځمکه ده، په دې کې څومره منافقان چې دغه ښخ کړی شوي دي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې مړه، خو په دې مدینه کې ښخېده د هغوی له څه فایده ورنه کړه. ورکړه ورله څه فایده؟ هېڅ فایده ورنه ورکړه، ځکه چې دارو مدار د اعمالو باندې دی. بلکې ګوره ښکلی دلیل مې ذهن ته راغی، عبدالله بن ابی بن سلول د منافقانو چې کوم مشر و چې مړ کېدو نو د رسول صلی الله علیه وسلم کمیس ورته اچولی شوی په کفن کې، ځکه چې هغه زوی نوم عبدالله او مسلمان و صحابي و. هغه راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته پلار د هغه بې مین و، د هغه دا سوچ و که چېرته زه د رسول صلی الله علیه وسلم دا کمیس والم په دې کې کفن کوم او چې ته الله پرې رحم وکړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د زړه ساتلو دپاره او دا چې د هغه د قوم متاثره شي او د منافقت پرېږدي او اسلام ته راننوځي، خپل کمیس وله ورکړو. خو هغه کمیس عبدالله بن ابی بن سلول له څه فایده نه ده ورکړې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمیس چې په هغې کې یو سړی ښخ شوی دی هغې ورله فایده نه ده ورکړې کله چې د هغه سره ایمان نه و. یو سړی په قبرونو باندې اوبه ورړی چې دنه مړو ته قبر یخي، دا چا ویلي دي؟ ها مستحب طریقه دا ده چې